څوک ته په انګلش کې څه وایي؟ څوک ته په انګلش کې وایي who. مثال هغه څوک دی؟ who is he. هغه ښوونکی دی. he is a teacher. تاسو څوک یئ؟ who are you. زه یو زده کوونکی یم. I am a student. هلته څوک دی؟ who is there. ما ته پته نشته یا ما ته نه ده معلومه. I don't know. مرستې کولو ته په انګلش کې څه وایي؟ مرستې کولو ته په انګلش کې وایي help. امید ته په انګلش کې څه وایي؟ امید ته په انګلش کې وایي hope. قسمت ته په انګلش کې څه وایي؟ قسمت ته په انګلش کې وایي luck. زوړ ته په انګلش کې څه وایي؟ زوړ ته په انګلش کې وایي old. ځوان ته په انګلش کې څه وایي؟ ځوان ته په انګلش کې وایي young. ساتلو ته په انګلش کې څه وایي؟ ساتلو ته په انګلش کې وایي keep. راشه come. دلته راشه come here. هلته راشه come there. دننه راشه come in. دننه راشه come in. بهر راشه come out. نږدې راشه come close. مننه د داسې نور ویډیوز لپاره مونږ در سره لایک او فالو کوئ او د مکمل انګلش درسونو لپاره زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کوئ چې د هغې نوم دی ټیچر حکمت انګلش. مننه او احترامات.